د ننګرهار د رینور ولسوالي دغه ولسوالي چې له جلال آباد ښاره 30 کیلومتره لرې شمال خواته پرته ده، اوسیدونکي له ډاډمن امنیتي وضعیت خوښ دي. دوی وایي یوازینۍ ستونزه چې ځوروي هغه د کاروبار نشتون او کمزوری اقتصاد دی. په وینا یې که دغه ستونزه حل شي، ژوند یې ښه روان دی. دلته الحمدلله امنیت په لحاظ باندې خو بالکل خیر خیریت دی، امنیت دی بالکل هر طرف باندې. دویم د خلکو ستونزې داسې دي چې انکشافي اتحاد کې چې کوم کارونه کړي هغه هم نیمګړي پاتې دي. خلکو لپاره د فتن دپاره روزګار نشته، کیدای شي انشاءالله امیدواري شته چې خلکو روزګار هم جوړ شي، کاروبار هم جوړ شي، دا امید شته. الحمدلله چې اسلامي امارت راغلی دی، ډېر ښه منظم زندگی زموږ روان دی، امن دی. زړه خو مې وایي چې بس افغانستان دې جوړ شي، زموږ ملک دې جوړ شي. غټ ارمان مې همدغه دی، نورو هیوادونو سره مقابله وکړو او مخکې لاړ شو، او دغه غټ ارمان مې د لوی ارمان مې د رینور ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي او هره ورځ پکې په عادي ډول تدریس کیږي. د پوهنې مدیریت مسؤلین وایي که څه هم ښوونځیو کې په عادي شکل تدریس روان دی، خو لویه ستونزه د سرپناه او کتابونو نشتون دی. 1700 پورې آبادیانې لري، هغه هم داسې کفایت نه کوي او د نورو بالکل سرپناه ځای نشته دی، بس داسې دیرو کې کینی او د بل چا په ملکیت کې کینی. او بعضې ځایونو دپاره داسې دي چې د مکاتبو دپاره ولسونو ځمکه ورکړې ده، خو لیکن تعمیر پکې قرار نه لري، د تعمیر مشکلات شته. د یادې ولسوالۍ د مرکزي روغتون مسؤلین د خپلو خدماتو پوره ډاډ ورکوي، خو لویه ستونزه د درملو نشتون په ګوته کوي. چې تعمیل ریاست نه غوښتنه هم دا ده چې د ټول افغانستان کې بلکې اوس فی الحال مثلا ټول ننګرهار دپاره د کلینیکونو صحیح سوپرویژن وشي، د دوی خدمات صحیح شي، هغوی ته کافي مقدار دوا ولېږل شي چې د هر کلینیک خپله ساحه کنټرول کړي، انشاءالله مشکلات به کم شي. د رینور مسؤلین بیا ولس ته د ښه امنیت ترڅنګ ډاډ ورکوي چې ستونزې به یې تر لوړو مقاماتو رسوي ترڅو د ولس ژوند لا هوسا شي. زموږ خو ولایت سره مشرانو سره دا خبره کړې ده، بار بار هم ورته چې دا ولس چې دا د کرکلې ځمکه نه لري او د غریز علاقه ده، کاروبار نه لري، نو موږ ولایت ته خبره رسولې ده، ورته وینا هم کړې ده. د رینور اوسیدونکي غریب کار او خلک تر ډېره په کرکیله او مالدارۍ بوخت دي.